अस्सलामुअलैकुम ګرانو مینوالو، امید لرم چې تاسو ټول به روغ جوړ وئ او د ژوند په مزو کې به وئ. دوستانو، تازه خبر مخې ته راغلی دی. د صوابۍ سره تعلق لرونکی یو ظالم پلار راپاڅېدل او خپله لور یې ډېره په بېدردۍ سره قتل کړه. او دوستانو، د قتل کېدو نه بعد یې بیا یو نهر کې وغورځوله چې د هغې نه بعد د کلي خلکو د نهر نه راوویسته. دوستانو، مکمل معلومات در سره په دې ویډیو کې شریکوم. زموږ ویډیو در سره تر اخره وګورئ چې د مکمل معلومات نه خبر شي چې آیا د پلار ظالم دومره ظلم ولې وکړو چې خپله د ګل په شانتې یو فرشته لوري قتل کړه او د هغې نه بعد یو نهر کې وغورځوله چې چاته پته ونه لګي او زما د لور هیڅ قسمه معلومات ونه شي. دوستانو، ویډیو کتو نه مخکې که تاسو زموږ په دې چینل کې نوي وئ نو زموږ د چینل مخه در سره ضرور سبسکرایب کړئ چې زموږ کومې نوې ویډیوګانې راځي چې هغه تاسو ته په اسانۍ سره در رسي. او د دې سره د ټالۍ نشانه مو وایي چې تاسو د تازه معلومات نه زر تر زره خبرېږئ. دوستانو، ډېره افسوسناکه دردناکه واقعه مخې ته راغلې ده. په صوابۍ کې خپل پلار ظالم خپله لور قتل کړه. دوستانو، د دې وجه یې قتل کړه چې وایي زه ډېر زیات غریب یم او زما وس نشته چې زه خپل بچو باندې خوراک راوړم او تعلیم پې وکړم. زما د حکومت نه ډېره غوښتنه وکړه خو هغوی زما سره هېڅ قسمه مرسته ونه کړه. نو د دې په وجه باندې زه ډېر زیات مجبور شوم او ما خپله وړه ماشومه لور قتل کړه. او دوستانو، د قتل کېدو نه بعد یې بیا نهر ته وغورځوله او پلار یې دا خبره کوله چې ما نهر ته ځکه وغورځوله چې ما وی چې د شرمه نه به زه د چا سره د سترګو لګولو پاتې نشم چې د غریبۍ د وجې ما خپله لور قتل کړه. دوستانو، یقینا ډېر غټ ظلم او زیاتی یې کړی دی. دوستانو، پلار یې په چغو چغو ژړل او دا خبره یې کوله چې ما د حکومت نه پیاله هم مدد غوښتی خو زما سره هیڅ قسمه مرسته ونه شوه. نو دوستانو، یقینا چې ډېر غټ ظلم او زیاتی یې کړی دی چې د خپل د ګل په شانتې لور د غریبۍ د لاسه یې قتل کړه. دوستانو، که موږ سوچ وکړو زموږ په ملک کې نن سبا دا شی ډېر په تیزۍ سره دی او د ماشومانو قتلونه ډېر زیات عام شوي دي. نو حکومت ته پکار دی چې څه نه څه پالیسي وکړي او څه نه څه روکتام وکړي. دوستانو، که تاسو زموږ د معلوماتي ویډیو خوښه شوي او زموږ چینل مو نه سبسکرایب کړی نو زموږ د چینل مخه در سره ضرور سبسکرایب کړئ. ډېره مننه، شکریه. د الله په امان.